د رمضان میاشت د عبادت میاشت ده، نو پکار دی چې موږ پکې عبادت وکړو. یو څیز زه ستاسو مخکې کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان په میاشت کې غیبت مه کوئ، دروغ مه وایئ. الکذب والغیبة یفطران الصوم، دروغ او غیبت روجه ماتوي. او حضور پاک فرمایي زه دا نه وایم چې روجه درته ختمه کړه بیا به یې قضا نیسي. نه، قضا نشته، خو د روجې چې کوم برکت و هغه ختم کړه، دوړی کړه. د مانونو یو سوچ به مونږ وکړو که نه، په روجه کې خوراک بند دی، اوبه بند دي، دا حلال خوراک بند دی. زما خپل د کور خوراک دی، زه به نه خورم، حلال بند دی په ما. جایز خوراک په ما بند دی، حلال اوبه په ما بند دي. زما د کور اوبه دي، ما له ښه حلالې وې بندې شو. یا بیبي سره یو ځای کېدل حلالو، حرام نو، دا بند شو. یعنی حلال شی به زه نه کوم، نه خورم. حلال شی به زه نه څکم چې ما له کوم حلالو. نو غیبت خو حرام شی دی، دا پکې ولې کوو؟ دروغ خو حرام شی دی، دا پکې ولې کوو؟ او افطاري په حرامو ولې کوو؟ چې حلال پکې نه کوم نو حرام پکې ولې وکړم؟ هغه څیز چې د روجې نه مخکې ما له حلالو بالکل پکې بند شو. ګوره تاسو دې ته سوچ وکئ. نو چې حلال څیز ما له پکې بند شو، زما د خپل کور روټۍ اوبه، نو چې د دې نه مخکې کوم څیزونه مردار دي او حرام دي، نو هغه مردار او حرام به پکې څنګه بیا مونږ وکړو؟ خو بیا یقینا بند دي پکې. الله به د قیامت په ورځ درته وایي چې تا ته ما څه ویلي وو؟ اوبه مه څښه، حلالې وې که حرامې؟ حلالې. خوراک مه کوه، حلالې وې که حرامې؟ حلالې. نو حلال دې نه کول او حرام دې پکې کول، نو دومره ساده وې، دومره کم عقل وې. بلکې نبی علیہ السلام فرمایي چې کنزل به پکې چا سره جګړې به هم نه کوي. او که یو سړی تا سره جګړه کوي او کنزل درته شروع کړي، نو ورته ووایه چې انی صائم، بس زه روژه دار یم. او صحابو د روژې ډېر خیال ساتلی. حضور پاک مبارک به صوم وصال کو، یعنی صوم وصال دا چې 3 ورځې یوه هفته به یو شان روژه وه. دا بیا منځ کې ماتوله نه به افطاري کوله او نه به پیشمنۍ کو. صحابو د حضور پاک مبارک نه تپوس کړه، الله رسوله مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ صوم وصال وکړو. یو هفته مونږ هم روژه پرله پسې یو شان وي، نو منځ کې به پکې نه شپې پیشمني سکه نه کوو. رسول الله مبارک فرمایل نه، تاسو به داسې نه کوئ. وی ته خو یې کوې انک تواصل. وی ان الله پاک ماله روټۍ راکوي، یطعمنی ربي ویسقیني، ماله اوبه راکوي او ماله روټۍ راکوي. ما مړی اوبه روټۍ ورکول څه؟ د اوبو د روټۍ چې کم قوت انسان له ورکوي، نو هغه ما ته میلاویږي. زه خدای ما نه وږې کوي په رمضان کې، او ما خدای پاک نه تږې کوي په رمضان کې. دونه شوق. یو صحابي رسول الله مبارک ته تپوس وکړو، هغه به روژې ډېرې زیاتې نیولې. حضرت سلمان فارسي او د حضرت ابوالدرداء دوستانه وه. نو د دواړو یو بل سره دوستانه وه. نو دا یو ملګری د دې بل کور ته لاړ د شپې. هغه زمانه دا وه چې د حجاب د پردې د آیاتونه نو نازل، نو خلک به یو بل کره کور ته تلل. اجازت به یې غوښته، بې اجازته نه. حدیث کې اجازت به غواړه. د مخ پرده نه وه، د لاسونو پرده نه وه، د خپو پرده نه وه، د سټ او د مرۍ پرده نه وه، نوره وه. خو لکه څنګه چې اوس د سړي د رشته دار رور کره ځي، ماما د خوخرۍ کره ځي، نو دقسې به عام خلک هم یو بل کره تلل. نو چې لاړه، نو حضرت سلمان د حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه کور ته، نو چې وی کتل، نو بیبي یې جامې داسې برابر نه وې اغچولې، ما پې پیښ شو. نو بیا چې د شپې روټۍ وخوړله او روټۍ کله نه پس اوده کېده، نو دی په مانځه ودرېده. حضرت سلمان ورته څه کوې؟ مونځ کومې سمله؟ نو سمې له. نو چې د شپې خیري شپه وه، نو پاسه، نو دواړو تهجد وکړل. نو بیا د بیبي نه وله تپوس وکړه، وایي دا سخا جامې دې ولې اچولې دي خیرنې؟ حالانکې د شریعت مسله دا ده چې خاوند په کور کې نو ښځه به ښکلې خشته جامې اچي، ښځه به بېکاره جامې نه اچي. خاوند له په یو څو څیزونو د ښځو وال جایز دی.
یو پکې دا ده چې ښځه څښا جامې چې یو مخ نه صفا کوي لاسونه نه صفا کوي. دا د شریعت قانون دی چې ښځه به په کور کې چې خاوند یې کور کې دا به ځان هم پاک ساتي، جامې به هم پاکې ساتي، خیره نه خچنه به نه ګرځي پواړه او پودړه. ولې؟ ځکه خاوند خو دې دپاره دی چې دا ښځې له راشي لتسکنو الیها او دته سکون او اطمینان میلو شي، چې دې ستړې ستومانه راشي دړه کې به څه تقاضا وي چې زما تقاضا به پوره شي. منځ کې چې هغې ته وګوري بلا شیشه کې تړه به یې ترې تور شي چې خدای دې بردونه کم خوا وتښتل، دا خو ځان له په غم واوړی ده. او چې دا ښکلي دا شریعت خبرې ښکلي وي، خشتۍ جامې خشتۍ، نو زه تقاضا به یې پوره شي او تقاضا د ورځې هم پوره کولی شي. دې دپاره شپه شرط نه ده ښه. شریعت کې دا دي که ښځه خاوند ښځه په تنور د پاسه روټۍ پخی او دا خاوند دې ښځې ته ووایي چې راځه زما او ستا خپل د شریعت خصوصي چې کوم اجازت دی تقاضا پوره کو، دا به ځي، دا به تنور پرېږدي او دا به ځي. ولې؟ خاوند به خفه شي. په دې د ډېرو ښځو او د خاوندانو منځ کې دونه خفګان راغلی چې اکثر طلاقو ته نوبت رسېدلی دی. ښځه به خامخا ورځي. دې نه علما دا معلوموي چې د ورځې هم د خاوند حق شته چې ښځې سره یو ځای والي وکړي، ځکه تنور خو څوک دا شپې په 12 بجې نه اچي او نه په 1 بجه اچي، تنور خو د غرمې په 12 بجې چې یې مازدیګر ماښام اچي. نو اکثر زمونږ طالبان وایي دا چې ډوډۍ سوځي، هلکه خوشطبي که کور ته خو نه یې لګېدلې که ښه خوشطبي پکې زمونږ طالبان وایي دا چې ډوډۍ سوځي نو مېل ته راغله سوځي که تنور دې سوځي که. شریعت د هر څیز خیال او لحاظ ساتلی زمانو. نو حاصل د خبرې دا صحابو کې دا شی نه په ړومبو ورځو کې داسې وه چې د شپې هم په دوی بیبي ته نږدې کېدل منه د شپې هم، او چې اوده به شو نو روژه به شروع شو. یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له راغی، د الله رسوله هلاک شومه. وی ولې؟ وی د شپې مې بیبي سره یو ځای والی وکړه، حالانکه د شپې اوس خو اجازت ته هغه زمانه کې نه ګوره سخته وه. وی ولې د یو ځای والی کوه؟ ګوره صحابو ته یاره وی پازې به یې چولي په خپو کې تک سپین او د سپومۍ رڼا وه، نو هغه پازې به هغه سپین راته ډېر ښایسته ښکاره شو، نو فوصبت علیها مې پرې ورټوپ کړی. صحابه خو رښتیا خبرې کوي. نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل یو مرۍ شته طاقت لري؟ وی نه. نو بیا یې ورته وفرمایل وی روجې نیوې چې 2 میاشتې به روجې نیسې. وی د الله رسول روجو خو دغه غم جوړ کړه که اوس نورې را باندې نیسې. وی ښه شپېتو مسکینانو له روټۍ ورکا. وی قسم دی چې بیګام ناره تېره کړې. یو صحابي بیا څه غله راوړه رسول الله مبارک له، نو هغه له یې ورکړه. وی دا واخله او په دې صدقه وکړه. نو هغه ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله اعلی افقر منا، زمونږ نصیحت محتاج څوک شته؟ دا به زه غریب یم خوار یم بېګا ډوډۍ نه به بل له ورکوم. وی خذه فاطمه اهلک، وی زه واخله په خپل کور خلک یې وخوره. نو فدیه صدقه په خپل کور نشي خوړی. علما لیکي دا د هغه خصوصیت. نو حضرت سلمان د حضرت ابوالدرداء بیبي ته وایي وی دا جامې دې ولې خیرنې چولې دي؟ او ته څونه ستا دا ورته نه وایي، او ورته وایي وی ستا د رور په دنیا کې اجت نشته، هغه چې راشي به دقه منځونه دي او روجې دي دروازې او ټوله شپه منځ دی. ما کار څه دی چې د خشته جامې ورته اچوم او ځان ورته ډولې کوم؟ هغه موږ له توجه نه راکوي. نو زه څه کوم؟ خلک خو دې له ځان ډولې کوي او ځان خشته کوي چې د خاوند ضرورت راشي. نو بس هغه سار وختي لاړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الوی او چې ده ورته کوم نصیحت حضرت سلمان کړی و هغه یې ورته وکړه. نصیحت یې څو؟ وی ګوره ستا ان لزوجک علیک حقا، ستا د بیبي په تا حق دی. ان لنفسک علیک حقا، ستا د وجود په تا حق دی. ان لزورک علیک حقا، د ملاقاتی تا باندې حق دی. نو اعط کل ذی حق حقه، هر چا له خپل حق ورکړه.
رسول الله مبارک ورته وی صدقه سلمانو رښتیا ویلي دي ټکې ویلي دي روژه م نیسه د ورځې کله م هم نیسه چې وجود دې طاقت مني د شپې عبادت هم کوه خوب هم کوه کله خپلې بیبي له راځه کله مه راځه نو هر یو حقدار د حق خپل پوره کا دا مې دې پورې وي چې د صحابو دومره روجو سره شوق و یو شان به یې روجې نیولې رسول الله مبارک پې منع کړې وي یو شان روجې به نه نیسئ چا چې یو شان روجې ټول کال ونیولې ما صام او ما افطر بلکل به نه نیسئ صحابه وویل صاحب موږ نه ویشو که نه وی نه نو بیا بعضې صحابو ته چې ډېر زور ولګاو نو هغوی ته یې وی چې یو ورځ روژه نیسه 2 ورځې افطار کوه 2 ورځې مه نیسه نورو ډېر زور ولګاو وی ښه یو ورځ روژه یو ورځ کوجه دې ته صیام داودي وي داود علیه السلام به یو ورځ روژه و یو ورځ کوجه ټولو روژو کې نفلي کې بهترین یې دا دی چې سړی یو ورځ روژه یو ورځ کوجه طاقت هم پیدا شي او الله خوشحاله شي دا ګورې نفلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو نفلی روژه چې سړی ونیسي یوه نو د ده د دوزخ په منځ کې الله دونه فاصله پیدا کړي لکه د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې نفلي ګورئ او د رمضان د روژې د اویو نفلو برابر ثواب دی نو 70 له ضرب ورکړه چې څونه به جوړېږي او چې بیا 10 روژې دي ونیولې هغې له ضرب ورکړه چې څونه به لرې کېږي رمضان روجه الله پاک په آخري رمضان کې فرشتو ته اعلان کوي او څه وایي ورته وی دې بندګانو خالص زما دپاره خوراک نه دی کړی دروځې څکلي نه دی کړی په ځان لوږه تنده یې تېره کړه او د خپلو خواهشاتو نه یې ځان منې کړ داسې مزدور له به زه څه اجر ورکړو چې داسې مزدوري وکړي نو الله بیا په خپله فرمایي وی دوی له زه داسې مزدوري ورکوم چې څومره ګناهونه دي ټول مې ورته معاف کړل زما وروڼو د رمضان روژې صحابه به داسې ماشومان لکه د فیاض صاحب بچې چې دی په داسې وړو وړو ماشومانو به هم صحابو روژې نیولې ګوره ماشومان دي په فرض نه دي نو دا پسې به په جړا شو ځکه تږي به شو اوږې به شو نو د لوبو څیزونه به یې ورته کېښودل په هغې به یې مصروف ساتل نو ماښام ته به یې په هغه لوبو ټوکو ټقالو رسول نو روژه به یې پرې ماتوي دا د هغوی شوق و د روژې سره د الله صفاتو کې یو صفت دا دی چې خدای نه خوراک کوي نو بس کې نه خواهشاتو ته احتیاج لري نو د یو سار نه تر د ماښامه پورې سړی په ځان کې دا اوصاف پیدا کړي دې د تخلق باخلاق الله یو مقوله د حدیث نه دی ښه تخلقوا باخلاق الله خلق مشوره کړې دا چې دا حدیث د رسول الله مبارک نه یو مقوله ده چې ځان کې د خدای پاک صفت پیدا کړي نو د الله هغه حقیقي صفت خو مونږ په ځان کې نشي پیدا کولی نو دی مقصد شو د مارو زه به بیا داسې درته ووایم زه به د رحمان نه پوهېږم ښه اوس دې تپوسونه کې صدقه خیرات زکات کی تشریح صدقه او خیرات یو شی دی کې فرق نشته او زکات جدا شی دی زکات خو هغې ته وایي چې په سړي باندې په خپل مال کې یا په غنمو کې یا په جوارو کې یا په ګډو چیلو کې کومه حصه مقدره لازمه شي هغې ته زکات ویلی کېږي لکه یو سړي سره نقد مال دی او نصاب ته ورسېږي غالبا دې زمانه کې به 50,000 52,000 روپۍ نصاب نو دی به د هغې کال پس زکات ورکوي دا فرض دی خامخا به یې ورکوي او هغه په نقد مال کې 40 روپۍ ده او ځمکه چې اوبه یې د بی وي یا د ارټ وي یا د ټیوبویل وي نو په هغې کې 60 حصه ده او چې اوبې مفتې وي یا باراني وي نو په هغې کې 10 حصه ده دې دپاره حولانې حول ورته وایي کال شرط دی چې کال به پرې تېرېږي او د صدقې اطلاق په زکات هم شوی دی په قرآن شریف کې او پښتو خیرات خو زموږ پښتانه ورته وایي نو عموما زموږ پښتانه صدقې ته خیرات وایي نو صدقه عموما نفلي ته وایي هغې کې اسم نشته هغه ستا خوښه د هر څومره خیرات چې کې نه کولی شي بیا صدقه چې سړی کوي مالدار له م ورکولی شي غریب له م ورکولی شي او زکات به هغه چاله ورکوي چې په خپله دې زکات نه ورکوي غریب یې مسکین یې کونډه رنډی د سر صدقه د سر صدقه یو خو هغه سرسایه وي چې سړی په روژه په آخر کې ورکوي هغه خو جدا شی دی او خو په کم 2 کیلو غنم یا اوړه
یا د هغې قیمت ورکوي او یو دی چې یو انسان چې ته په سفر ځي د یو یاره سره تکلیف راته ونه رسي نو دی څه ګټ حلال کړي چیلې حلال کړي یا د خپل کور صدقه ترد البلا مصیبتونه ختمی کور کې بیماری وي یا تکالیف وي نو خلک یو څاروی راولي کور کې حلال کړي او د هغې غوښه ویشي یا پکې ډوډۍ ماته کړي خلکو باندې وخوري نو دې ته صدقه وایي او د سر صدقه زموږ پښتانه دې ته وایي مطلب دا چې خدای زموږ په سرونو کم آفت او کم مصیبت را روان دی یا شتا مقدر کړی دی نو خدای هغه پې لرې کړي نو الله پې لر کوي د هغې غوښې هم تقسیمولی شي په خپله هم خوړی شي په بچو هم خوړی شي په مالدار هم خوړی شي او په غریب هم خوړی شي دنبه یا بکری کا صدقه بالکل نبی علیہ السلام فرمایي هغه صدقه ښه ده چې کومه ګرانه هغه ډیره بهتره ده نو ګډ خو ګران دی په نسبت د چیلي خو تقریبا دواړو کې څه دونه خاص څوک خو چیلې خوښوي څوک ګډ نو دا که داسې وشي چې په خپل کور کې حلال شي او ذبح شي او بیا دا غوښې تقسیم شي یا پکې میلمانه غریبانانو باندې یا په خپله هم خوړی شي په بچو هم خوړی شي یا پکې خوروا وکړي یا بل څه ډوټۍ نو دا شوه نقد روپۍ کې صدقه یا خیرات نقدو کې خو زکات ته خپل چې کال پې تیر شي او نصاب ته رسېدلی وي او داسې سړی ورکولی شي په نقدو کې مسجد یا کوه کود ناکې څه ډېره ښه خبره ده جومات خو صدقه جاریه ده په جومات پیسې لګول خو ډېر لوی ثواب دی ډېر یا مدرسه شوه جومات یا مدرسه ډېره بهتره ده بیا نسبتاً ولې د هغې کې طالب علمان علم حاصلی نو چې ستا په صدقه او ستا په پیسو باندې هغې علم حاصل کړ نو د هغه په علم کې ستیسه شوه هغه حافظ چې ستا هغه په حفظ کې ستیسه شوه جومات باندې نه ولګولو جومات کې خلک منځونه اعتکافونه کوي کې د ثواب وشو او رسول الله مبارک نه یو صحابي تپوس وکړ مور مې مړه ده نو یو کوې ورپسې وکنم ویې وکنه نو هغه په مدینه منوره کې کوې وکنه وی هذه لام سعد دا مې د مور دپاره شو کوې خو ډېر ښه دی یا چې ته بور د غریبانان بعضې خلک وي که نه چې هغوی د بور طاقت نه لري وله د یو بور او استډیګی دی وله جوړه کړه صدقه خیرات دا خو خلاصه شو سفر کې سنت او دا ګورې ذهن کې یو خبره واچي صدقه ډېر ښه شی دی صدقه کې ډېره غټه فایده سید خان صاحب ته ګوره دې صدقه کوي که نه نو خدای پاک وله ورځ تر ورځه ترقي او برکتونه ورکوي ښه شی دی صدقه دا ډېر بهتر شی دی دا یو واقع به درته ووایم یو ښځه وه د هغې یو بچی چېرته تښتېدلی و دا ورپسې ډېره زیاته پریشانه وه لږه نه دونه پریشانه وه دا ښځه د خپل بچي پسې چې دی به جړل چې خدای زما دا بچی به جمدي وي او که مړ به او خدای چا غلام کړی به هغه زمانه کې غلامي وه او خرڅ کړی به یو که څه به جړل به بل څوک یې نو دغه یو بچی نو یو ځل یو فقیر سوال وکړه دروازه کې اواز وکړه خیر راوړی خدای وبخ نو هغه د ښځې ډوډۍ خوړه او دې غریبې سره یوه نوړی وه هغې خولې ته وړله وایي چې ده را ټوپ یو غیبي سړی راغی ما ولیده غیبي و بلکل او دا زمری په دې لاس ته د مرۍ نه ونیوه په دې هوا کې چې را ټوپې کړی او داسې مضبوطه جټکۍ ورکړه زمري هغې غاړه وغورځو او زمري ویرېدو تښتېد او دې سړي اواز وکړه د غیبي سړي کې لقمتن بې لقمتن نوړی د نوړی په بدل وی بچی تا ته ورځ یاد ده چې کومه ورځ دا واقع پیښه ده وي یو پلان کې ورځ وه او ټیم درته یاد دی پلان کې ټیم وی ټیک خبره ده بلکل وی دغه وخت کې ما نوړی له خولې نه راواخېست او فقیر له مې ورکړه نو خدای سته د زمري د خولې نه نوړی راوویستې او مالی یې راکړلې صدقه ښه شی شومتوب ډېر بدي بعد شومتوب ګورې نسبي وي یو لطیفه درته ووایم بعد نسبي شومې هغه لکه ته د صدقې ډېر هم ترغیب ورکې نو په جیب کې زیات لړم ناست ټک به درکړه او که جیب ته ول لاس ور دننه کې که نه نو په لاس به دله چک در لګوي چې پیسې ترې مه راوباسه ګورې بیا هم نه در نو هغه یو سړی په لاره ته او خیمه کې ښځه خاوند ناستو روټۍ خوړه دا اواز ورکړه وږې روټۍ راکړي نو ښځه سخي وه او خاوند یې شوم نو ښځې روټۍ راواغېسته او ترکاري د فقیر لی راوړه نو خاوند ورته غوسه شو کېده خواره شي د پلار د کوره دی راوړی زړه پې زما ستړی شو مزدوري زه کوم او روټۍ ترکاري وي دا فقیر ملنګ د خدای نوم واغېسته زه وي سانډارې ځان له خپله مزدوري کې نه ورکوم کېره
ښځې ورته وی خدای دې بې خباسه ډېره ډوډۍ ده وربکوي نه به ورکې خاوند یې شوم ښځه ډېره سخي وه چې دې مخکې لاړه هلته یې اواز وکړه هلته بله خیمه خیر راوړی خدای مو بخ هلته هغه سړي روټۍ راواغېسته او د فقیر له یې ورکوله هغه ښځه ورته ویل سموړه ورته خدای دې بې خباسه فقیر دې وی کېنه ځان له دې ګټه کوي که نه وی ظالمې د خدای نوم یې واغېسته او دا خو ما ګټلې دا خاوند وایي هغه ښځه ورته وایي تا ګټلې خو ما پخ کړې ده هلته سړی سخي و ښځه لومبی سخي وه خاوند یې شوم دلته سړی چې دی نو هغه سخي دی ښځه یې شومه نو دې فقیر وخندل پخړت خړت نو دې سړي وله اواز ورکړ ولې دې وخندل وی خبر ځکه مې وخندل چې معامله میله وړې ولیده هلته ښځه سخي خاوند شو او دلته کې خاوند سخي او ښځه نو هغه ورته وی مه خانده تعجب مه کوه یا زما خور ده او دا د هغه خور ده نو څخه ښه شی دی شومتوب نه دی پکار څومره چې د خدای په لار کې ورکې نو هغه مره به د هغې الله تعالی بدل درکوي په دنیا کې هم په آخرت کې هم او صدقه یا زکات هم صدقه ده زکات چې ورکې مال به زیاتېږي ای رسول الله مبارک ترمذي شریف کې حدیث دی په دریو څیزونو ګورې قسم خوړلی دی په دریو څیزونو یو پکې دا دی چې په صدقه به مال نه کمیږي زیاتېږي به قسم دی دا زما تجربه ده لږه نښه مضبوطه تجربه مې ده او بیا په لوڼو صدقه په خورزو په رویرو په دې غریبانانو رشته دار دا ډېر ثواب یا مدرسه یا جمعه سفر کې سنت کول زموږ علما لیکي چې په سفر کې د سنتو معیار نفلو له راشي لږ راکم شي نو پرېږدی به نه پاله اسانه خو صرف دومره ده چې که ګالی وه باران یا ګاډې درته نه ودرېده یا ستا تلوار وه یا مریض د اسپتال ته رسو